بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سوالات و جوابات په دې مبارکه سلسله کې دا زمونږ 99 نمبر 99 یا یو کم سل نمبر نشست دی. نو د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره به په دې کې د هغه سوالاتو جوابات کوو کوم چې د رونو او د خویندو له طرف نه راغلي دي. اولنی سوال په دې نشست کې هغه دا دی، یو ورور وایي چې که یو سړی قسم وخوري د خپل سر چې یعنې قسم دی زما په سري، نو آیا دا قسم به قسم شمارلی کېږي او که نه، او که چېرته دی دا قسم پوره نه کړي نو په دې به کفاره یي او که نه؟ الجواب وبالله التوفیق. د ټول ناول دا خبره یادول پکار دي چې قسم به یو مسلمان نه خوري مګر د الله په نوم باندې، په الله باندې، د هغه په صفاتو باندې. هر چې قسم په مخلوق باندې دی او په غیر الله باندې، نو دا ناجایز دی، بلکې دا شرک دی. او حدیث کې راځي، امام ترمذي امام ابو داود راوړی دی، من حلف بغیر الله فقد کفر او اشرک. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چا چې د الله نه علاوه په یو مخلوق باندې قسم وخوړو فقد کفر او اشرک، نو یا کفر وکړو یا شرک وکړو. درشن یو بل حدیث کې راځي، امام بخاری راوړی دی، امام مسلم هم راوړی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی من کان حالفا فلیحلف بالله او لیصمت. که څوک څه خبره کې قسم خوري او ضرورت یې، نو بیا دې قسم وخوري په الله باندې او یا دې غلی شي. یعنی په غیر الله باندې قسم دا نه دی روا، او دا د شرک په زمره کې راځي. او غیر الله باندې قسم دی کې دا خبرې ټولې دننه راځي، لکه د یو انسان په ژوند باندې قسم خوري، یا د هغه په سر باندې، یا د هغه په عزت باندې، او یا وایي چې قسم مې دی په مور باندې او په پلار باندې او د بچو په سر قسم خورم، او په کعبه مې دی قسم یو، په بابا او په پیر او په مرید او، دا ټول په دغه زمره کې دننه راځي. ناول خو دا مسله یادول پکار دي. بیا د هغې نه بعد بله مسله دا ده چې کوم قسم په غیر الله وخوړی شي، نو دغه قسم نه شمارلی کېږي. وجه دا ده چې دا په غیر الله باندې خوړلی شوی دی، نو بیا په دې کې کفاره هم نشته. دا د اکثرو علماو قول دی. لکه اوس یو سړی د قسم یې وخوړو چې زما دې په کعبه باندې قسم وي چې زه دا روټۍ نه خورم، او بیا هغه روټۍ وخوړه، نو په ده باندې کفاره نشته. ولې به کفاره نشته؟ ځکه چې دا قسم نو. ښه، نو مطلب دا شو چې ده به یعنې کفاره پې نشته، بس دی آزاد دی، دا خو ډېر ښه شوه. نه، موږ لږ ساعت مخکې ووایي چې غیر الله باندې قسم خوراک دا شرک په زمره کې راځي، نو دی خو یو داسې کار یې وکړو چې هغه د شرک په زمره کې راځي، حرام او ناروا کار یې وکړو، نو په ده باندې اوس توبه لازم ده. توبه به وباسي او په دې خپل کار باندې به پښیمانه وي،
او دا پخه اراده به وي چې دې کار ته بیا نه واپس کېږم، خو کفاره پې نشته. کفاره په هغه قسم باندې چې کوم قسم د الله په نوم وخوړی شي. هر چې دا قسم دی نو دا خو شرعي قسم خو نه دی، دا خو د ناروا او حرام کار کړی، نو د هغې بیا کفاره دقه ده، دا توبه ویسته، الله ته رجوع کول او دې کار ته بیا نه واپس کېده. او دې ورور چې دا قسم خوړلی نو وایي چې ما قسم خوړلی یا یو کس قسم خوړلی په خپل سر باندې چې قسم مې دي زما په دې سر باندې، او د خپل سر قسم درته خورم یا په خپل سر درته قسم خورم. یو کار یعنی مطلب چې دا کار به زه کوم یا یې نه کوم، او کار یې وکړو یا یې ونه کړو، نو په ده باندې کفاره نشتی، په ده باندې توبه ده، ځکه چې دی په یو عظیمه ګناه کې واقع شو او الله ته واپس کېدل دي. والله اعلم. دا یوې خور تپوس کړی دی، وی ماشوم چې څو کالو ته ورسي نو زنانه به ترې پرده کوي. ماشوم چې څو کالو ته ورسي نو زنانه به ترې پرده کوي. الجواب په سورة النور کې الله سبحانه وتعالی هغه خلق ذکر کړي دي چې د هغوی په مخ کې زنانه خپل زینت راښکاره کولی شي، د هغوی په مخ کې لاس راښکاره کولی شي، خپې، مخ شو، مرۍ شو، د سر ویښته شو. نو هغه خلکو کې الله سبحانه وتعالی دام ذکر کړي دي او الطفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء، او هغه ماشومانان لم یظهروا علی عورات النساء چې هغوی لا په دې خبرو د زنانه په عورت باندې او په زینت او په دې قصو لا نه دي پوه. نو دغه زنانه نه د دغه ماشوم نه که زنانه پرده نه کوي نو دې کې څه حرج نشتی. کله چې یو ماشوم د زنانه زینت وپېژندو، عورت یې وپېژندو او د زنانه ته یې کته شروع کړو او د زنانو په باره کې خبرې ډېرې شروع کړې، نو بیا د داسې ماشوم نه به زنانه بیا پرده کوي. موږ داسې نه شو ویلی چې دا پلانې کال دی، لکه 10 کالو ته ماشوم یا 11 ته یا 12 ته ورسېده. وجره چې دا ماشوم کې فرق وي، ماشوم کې فرق وي، بل په ماحول کې فرق وي. اوس کم ماشوم چې د داسې مشرانو سره کینی چې هغوی د بې حیایۍ خبرې عامې کوي، کنځلې هغوی عامې کوي، فحش خبرې هغوی عامې کوي، نو دا ماشوم په نسبت د نورو ماشومانو زر په دې قصو پوهېږي. یا هغه ماشوم چې کور کې ورته مور پلار ډیش لګولی او پکې د انډیا فلمونه او د پښتو او د انګریزانو ډرامې او فلمونه ګوري او د محبت قصې او جنۍ وتښتېده او هلک لاړ او یو بل سره میلاو شو په یو بل مینو، نو دا هلک په نسبت د نورو هلکانو په دې قصو زر پوهېږي. نو ځکه موږ یو خاص کال نشو ویلی چې وایي دا کال چې دې کال ته ورسي یا دې عمر ته ورسي، خو یو څو خبرو ته کته غواړي. بس یو دا چې کم ماشوم د زنانه صفات بیانول که نه صفات، نو پوه شي چې دی په دې پوه شوی دی چې دا زنانه ده، د دې دا قصې دي او دا صفات دي. نو داسې ماشوم نه بیا زنانه چې پرده کوي، د دې زنانه نه بیا د داسې ماشوم نه زنانه له بیا پکار چې پرده کوي. دغه شان چې کله ماشوم دا قصې شروع کړي، ماشوم ورته موږ په دې وایو چې د بلوغ نه لاندې دی، چې کله یو هلک دا قصې شروع کړي چې دا زنانه ښکلې وه او دا ښکلې نه وه او هغه مزېداره نه ښکارېده او هغه مزېداره ښکارېده او هغې کپړې ډېرې مزېدارې اچولې وې پروګرام کې او هغې کپړې مزېدارې نه وې اچولې، نو دا ماشوم اوس پوه شوی دی. دغه شان چې کله یو هلک
کور ته ورننوځي د زنانو په منځ کې کښېني او د زنانو ته ډېر ګوري، لکه یوې ته په غور سره ګوري، بل ته په غور سره ګوري او ناستې پاستې ته یې ګوري او هره خبره نوټ کوي، نو دا ماشوم هم بیا زنانو منځ کې پرېښودنې دي په کار. ځکه چې هغه ماشوم چې هغه د زنانو په صفاتو او د هغوی د جسم په دې خبرو په دې نه پوهېږي، هغه زنانو ته نه ګوري، هغه ته دا ټول یو شی دي. که زنانه تنګې جامې اچوي او که لنډې اچوي او که غټې اچوي او که ښایسته یي او که بدرنګې او که هر څنګه د سره هېڅ کار نه وي، نو داسې ماشوم خیر دی. زمونږ په دې پښتنو کې دا ډېره یعنې غلطه طریقه ده. لوی ماشوم به یو ښه په هر څه به پوهېږي او دغه به ورسره یې فیسبوک به چلوي او ټیک ټاک به چلوي او په سندرو به پوهېږي، په ډرامو به پوهېږي، به د زنانو په منځ کې ناستي. څه چې لجي دی وایي لا بالغ شوی نه دی. یو دا خبره دی هلک په باره کې و چې دی لا بالغ شوی نه دی، د څه نه ته پته لګي چې دی بالغ شوی لا نه دی. یو خو دا خبره ده. دویمه دا خبره کول چې دی لا بالغ شوی نه دی. الله خو دلته دا نه دی ویلي چې د بلوغ نه مخکې هر قسمه ماشوم، نه نه، هغه ماشوم چې د زنانه په عورت او په زینت نه پوهېږي. مطلب دا دی که د بلوغ نه مخکې په دې قصو پوه شو نو هم به یې نه پرېږدي زنانو منځ ته. چې په ټیک ټاک باندې پوهېږي او په فیسبوک باندې پوهېږي او په ډرامو پوهېږي او په سندرو پوهېږي، ستاسو څه خیال دی دې هلک په باره کې؟ دی نه پوهېږي په دې قصو باندې چې دا زنانه ښکلې ده او دا بدرنګه ده او دا داسې کیدی چې دی بیا بهر ته وځي او د دې زنانو اوصاف بیان کړي. کیدی شي که نه شي کیدی؟ بلکل کیدی شي. راوځي بهر ته، پلار ته قصه شروع کړي، تره ته شروع کړي، ملګرو ته شروع کړي. مونږ هلته تللي وو، هلته یوه ښځه راغله او هغه داسې وه، هغې داسې جامې اچولې وې او داسې ښکارېده او سمه ښکلې وه، هغه بله بدرنګه وه. ده زمونږ پښتنو په معاشره کې ګوره دا کار شتي، د دې نه به یعنې انکار هسې ځان په زوره جاهله کولي چې یعنې زه نه یم خبره دی نه. په دې کلیو کې دا ډز او ډوز په دروازه باندې جوړې او دا هلکان به دننه ځي او بهر ته جي دی لا بالغ شوی نه دی. داسې که نه دا خو ماشوم دی او دا خیر دی او دا خیر، بلکې دغه لا پرېږده بالغ سړی دننه ځي راځي. دا زه چې دا کومې خبرې کوم دا حقایق دي. ګوره بالغ سړی د کاکا زوی، د ماما زوی، رور دننه د زنانو په منځ کې ناستي او د تره زوی او د ماما زوی وایي دا نه راځي دننه کور ته، د هغو نه شرعي پړده کي. نو دغه پرېږدي چې لا بالغ شوی نه دی، هغه ته به څوک څه ووایي. بل مشکل دا دی که چا ته دې نصیحت وکړو څه دې ورته ووایو، ځان له دې بله مسله وکته. ښه دا زما زوی تا ته خراب ښکارېدو، لکه د خراب او د روغ خبرې نه دي، دا خبرې د شریعت دي. ښه زما ښځه تا ته خرابه ښکاري او زما لور تا ته ښه نه ښکارېده او زما زوی تا ته، دا دې خبرې نه دي، دا د الله امر دی. نو دا غلطي موږ په ډېرو د فیملیانو په دې غم خادو کې لیدلې ده او د دې عوایلو په غم خادو کې. لوی سړی به یو دننه به ځي راځي، نه ورته پلار څه وایي، نه ورته مور څه وایي. او غلطي د هغه زنانو هم ده. زه دا وایم چې کومه زنانه دینداره یي که نه، نو هغې له پکار دی چې هغه په یو مجلس کې داسې هلک ویني چې هغه په دې قصو باندې پوهه وي او ښه غټ پټ وي، پکار دی چې ورته ووایي چې بهر ته وځه، ته څه کوې دلته چې راغلی. که مور پلار یې خفه کېږي زر پېرې د خفه شي، که تره خفه کېږي زر پېرې د خفه شي، که هر څوک خفه کېږي خفه دي. ټول نه مخکې شریعت دی او داسې ډېر شوي دي، داسې ډېر شوي دي چې دا هلکان کور ته دننه وځي راننوځي په دې دغه باندې چې دی لا بالغ شوی نه دی او ماشوم دی او دی د دې کور چې دننه څه دي هغه بهر بیانوي. د دې زنانو اوصاف، د دوی د کپړو قصې، د دوی د شکل قصې، د دوی خنداګانې، د دوی جړاګانې، د هر څه بهر بیانوي. شریعت خو هغه شامل دین دی هرې مسلې ته چې زمونږ الله سبحانه وتعالی زمونږ د عزتونو سم حفاظت کړی دی او د عزت د حفاظت دپاره، زمونږ د زنانو د حفاظت دپاره، زمونږ د خویندو د میندو د لوڼو د حفاظت دپاره دا مسلې بیان کړي د پړدې ده
چاته زنانه هغه ځایونه ښکاره کولی شي چې کوم یعنې عموما ښکاره کېږي، چاته یې نشي ښکاره کولی، چاته مخ لاس خپې سر ښکاره کولی شي، چاته نشي ښکاره کولی. ټولې مسلې هم د دې دپاره زما او ستا د عزت دپاره بیان شوي دي. نو دې خور ښکلی سوال کړی دی چې د ماشوم څومره عمر چې زنانه ترې ځان ساتي او پرده کوي، یا د ماشوم زنانو ته منځ ته یعنې منع کړی شي چې دننه به نه شي. او بیا دلته دا یو فایده ټولو ته ذکر کړم، دا موبایل دا نیټ دا فیسبوکونه دا ټویټر دا ټیک ټاک او دا ډیشونه او دا ټیویګان دا چې دې په کور کې لګولي او وړو استعمالول نو ډېر زر یې د تباهي لارې ته ورباسي. دا پرېږده چې دی په دې پوه شي چې بهی جنۍ دې ته وایي او هلک دې ته وایي. دا کیسې پرې په دې خو پخوا پوه شي چې جنۍ دا ده او هلک دا دی. نه ډېر مخکې لاړ شي. او څو کاله مخکې کراچۍ کې هغه واقعه راغلې وه، سکول کې دننه هلک او جنۍ په یو بل مینو ماشومانان، او دا د اختلاط نقصان دی که نه. مونږ چې دا چغې وو چې اختلاط نقصان دی، اختلاط نقصان دی، اختلاط الله منع کړی، د الله پیغمبر منع کړی، نو هلکان او جنکۍ یو ځای. اوس دا هغه هلکان او جنکۍ دي چې لا واړه دي، نو دا هلک په دې جنۍ باندې مین دی، برېت او ګیرې هم لا نه راغلي، جنۍ د ده نه بیا کشره د ماشومه ده، او دا په یو بل مین شوي دي. هلک تللی دی خپل پلار ته یې ویلي دي چې زما دا جنۍ خوښه ده. هغه ورته ویل ته څه کیسې کې، ستا د دې قیسو عمر دی، ځان را باندې وژني او داسې غوسې شوی دی ورته. هغه بیا هغه جنۍ ته ویلي چې زموږ دا رشته خو نه کېږي. بس ده د کور نه تماچه وړې ده، هلک کور نه تماچه وړې ده او ولې هغه جنۍ ویشتې او بیا یې ځان ویشتی. ستاسو څه خیال دی چې دا هر څه داسې هسې وشو که نه څه وجه به وي؟ دوی په کور کې به ډیش نه وي، دوی به ډرامې نه کتلي، دوی به فلمونه نه کتلي، دوی به ټیک ټاک او فیسبوک نه کتلي، دوی به یوټیوب نه کتلی، دوی به دا قصې نه کړي. د کوم ځینه د دې هلک په ذهن کول دا قصه راغله چې دا جنۍ ده دې سره مینه کوه. بیا جنۍ په دې قصو څنګه پوه شوه، بیا دا دغه دوی د کوم ځینه پارټ دوی د کوم ځینه یې زده کړو چې کله داسې رشته نه کېږي نو راشه خودکشي وکړه ځان مړ کړه. دا قصې د کوم ځینه یې زده کړه، تماچه راواله او په سر یې کېده او ځان وده کوم. دا ټول د دې فلمونو، ډرامو، فیسبوک، ټیک ټاک او د دې قصې دي. او زه ټولو ته د دې ځینې دا نصیحت او پیغام وروڼو ته، خویندو، مشرانو، کشرانو ته چې ګورئ که دا غواړئ چې ستاسو بچي د تباهۍ نه بچ شي او ستاسو عزتونه وساتلی شي، نو په خپلو بچو باندې نظر ساتئ، په خپلو بچو باندې نظر ساتئ او د هغوی ډېر خیال کوئ. دا نه چې ته اکثر مور پلار نن سبا څه کوي، موبایل وله ورکړي ځان ترې دمه کړي. ځان له کمره کې کښېنئ ګورئ، زه ځان له کمره کې کښېنئ ګورئ. دا څه خبره شوه کمره کې کښېنئ ګورئ؟ اوس لا داسې ماشوم دی چې عمر یې کم دی او لا دغه قصو ته نه رسي. هله جدا خبره چې زه دی پکې ګیم کوي یا کارټون ګوري. ده یو ماشوم اوس هوښیار شوی دی، پوهېږي چې دا ښځه ده او دا سړی دی او دا انګریزان ګورې ستاسې خیرخوا نه دي. ورب الکعبه داسې داسې کارټونان دې ماشومانانو له راویستي دي، دې ماشومانانو له چې په هغې کې دننه ورته هم د مینې محبت او دا قصې کړي دي. ماشوم ته یې دغه عمر نه ښایي. نو ستاسو څه خیال دی چې انګریزان او دا خلک دا غیر مسلمه زموږ خیرخوا دي؟ دا ګیمونه راواله، دا ګیمونه چې راواله کوي، دا پلی سټیشن او ایکس بوکس او یو شی او بل شی راواله ده. په دې ګیمونو کې د جنکو چې کوم تصویران راځي هغې ته سړی کتی نه شي. هغې په څه طریقه باندې هغوی له تصویر ورکړی، جامې ورته داسې اچولي لغړه توغړه به د دې عمر نه یې دل عادت کوي په دې قصو باندې او دې ته ډېر خوشحالېږي هغوی او دې ته ترقي وایي. ترقي هغوی څه ته وایي چې خور او ورور یو بل نه پېژني، دې ته هغوی ترقي وایي. ترقي هغوی دې ته وایي چې د سخر او د انګور رشته ختمه شي. ترقي هغوی دې ته وایي
چې ښځې د مرضي ده چې هر چا سره یاري کوي او د هلک مرضي ده چې هر چا سره یارانه کوي. دې ته وایي ترقي. او دې ترقۍ نه دې الله مونږ ساتي. نو الله دې زموږ د عزتونو حفاظت وکړي. زه خو والله کله نه کله په دې زمانه کې سوچ وکړم نو ډېر ویرېږم او سوچ وکړم چې الله ډېره لویه ذمهواري د هر چا په اوږو باندې ایښودې، ځکه چې دا بچي په نن سبا زمانه کې کنټرولول او د دوی حفاظت کول ډېر ګران کار دی، مګر دا چې الله یې چاته اسان کړي. ځکه چې فساد او شر هر ګوټ د دنیا ته رسېدلی. نېټ ګوره زموږ په دې ملک کې داسې علاقې شته چې بجلي پکې بجلي نشته خو نېټ پکې 4G چلېږي. ولې د نېټ ته ډېر ضرورت دی که د بجلۍ ته نه ضرورت بجلۍ ته ډېر دی. نو نېټ ولې شته او بجلي نشته؟ ځکه چې په دې نېټ کې فساد ډېر دی، ایمان ورسره خرابېږي. نو دا قسمه شیونه در مخکې کوي. نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي او الله دې زموږ د ایمانونو او زموږ د عزتونو د الله حفاظت وکړي. د هغې نه بعد دا یو خور سوال کړی دی چې زه یو هلک غوښتلی ومه او بیا ما سره نکاح م وکړه خو دخول لا نه و شوی، یعنې زما او د هغه ملاقات او په منځ کې کوروالی څه نه دي شوي. بیا په منځ کې څه خبرې رالي او هغه ما له طلاق راکړو، یعنې د میلاوېدو نه مخکې خاوند ښځې له طلاق ورکړو. اوس زما سوال وی دا دی که دی ما واپس کوي نو آیا دا کافي دی چې دی ووایي چې ته ما واپس کړې، که نه نوی مهر به یو نوی عقد به یو نوي نکاح به تړلی کېږي او زه 2 میاشتې مخکې طلاقه کړې یم او نیم مهر چې زما کم رسېدو هغه یې هم را کړی دی. الجواب دا مسله واضحه ده او معلومه ده چې یو زنانه ته طلاق ورکړی شي د دخول نه مخکې، د کوروالي د خاوند د ملاقات نه مخکې، نو په دې زنانه باندې عدت نشتی. دا مسله معلومه ده که نه ده؟ څه ووایم؟ په دې زنانه باندې عدت نشتی. او دا قرآن کې الله دا خبره کړې ده اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. عدت پې نشتی. نو چې عدت پې نشتی نو بیا څنګه د ښځه راواپس کوي بغیر د نکاح نه؟ چې عدت پې نشتی خو ښځه د ده نه بلکل څه شوه؟ جدا شوه. اوس ده سره دا اختیار نشتی چې دی دې راواپس کي او عدت کې دننه او بغیر د مهر او د عقد نه. خو هغه خاوند کولی شي چې هغه د ښځې سره ملاقات کړی، دخول شوی، کوروالی شوی، چې ښځې له طلاق ورکړي اولنی او دویم، نو بیا د هغې نه بعد عدت دی 3 حیضه عدت دی یا 3 میاشتې په هغې کې راواپس کولی شي بغیر د مهر او بغیر د نوي نکاح نه. خو دلته خو دې زنانه باندې عدت نشتی. خیال هم دې مسلې ده که نه؟ نو چې عدت پې نشتی نو بیا څنګه راواپس کوي بغیر د مهر او بغیر د نوي نکاح نه؟ نو جواب د دې مسلې دا دی که چېرته د خاوند واپس کېده غواړي دې ښځې ته نو د هغه سره صرف یو اختیار دی، څه؟ نوي نکاح به کوي. نوي نکاح په هغې کې به مهر ایښودی کېږي او هر څه داسې به وي لکه اول پیر چې نکاح تړي. والله اعلم. دا یو ورو سوال کړی دی چې یو سړی ته له دعوت درکړي د روټۍ او د هغه په مال کې حلال ومي او حرام ومي، نو آیا د داسې کس خواله تله او د ده روټۍ خوراک دا جایز دی او که نه؟ الجواب راجح قول د اهل علم هغه هم دقه دی چې د چا په مال کې اختلاط وي د حرام هم او د حلال هم، یعنې څه مال حرام دی او څه حلال دی، نو په دې کې څه حرج نشتی چې ته د هغه سره څه معامله وکړي یا د هغه د خوراک نه خوراک وکړي یا د هغه هدیه قبوله کړي او په هغې کې به نیت ستا دی چې دا زه د هغه حلال مال نه خورمه یا دا معامله په هغه حلال مال کې ده، ځکه چې هلته خو د هغه سره حلال هم شتي که ټول خو حرام نه دي. دې باندې ښکلی دلیل دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مدینه کې د یهودو سره معاملات کړي دي که نه دي کړي؟
کړي دي. حالانکه یهودو باره کې قرآن کې هم دا صفت بیان شوی، دا سخت سودخور خلک وو، مشهور یهود په دې سود خوراک کې. نو ګوره د هغوی په مال کې حرام هم شته او د هغې باوجود پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغوی سره معاملات کړي دي. والله اعلم. دا یو ورو سوال کړی دی چې که چېرته اوس یو خاوند مړ شي او د هغه عمر 21 کاله او دا ښځه به د هغه نه بد پاتې شي او 50 کالو پورې وي، نو کله چې الله دوی یو ځای کوي نو د هر یو به د خپل عمر وي که نه د زنانه به پسې راکته کېږي او د خاوند عمر ته به رارسي که څنګه؟ نو په دې کې راته وضاحت وکړه. الجواب، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې سوال جواب بیان کړی او هغه داسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې څوک چې جنت ته ننوځي، که ځوانان دي که بوډاګان دي که په هر عمر کې دي، نو دوی به د ځوانۍ په عمر کې ننوځي، یا د 30 کالو په عمر کې او یا د 33 کالو په عمر کې. د معاذ بن جبل رضی الله عنه روایت ته امام ترمذی راوړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين أبناء 30 أو 33 سنة. جردا مردا، جنتيان چې جنت ننوځي نو جردا مردا، جردا دا جمع د اجرد ده، یعنی په جسم به ویښته نه وي، او مرده جمع د امرد ده، هغه هلک چې د هغه په زنه باندې ویښته نه وي. مطلب دی چې جنتیانو به ګیرې به یې نه وي او عمرونه به 30 کاله یا 33 کاله. د 30 او 33 کې څه حکمت دی؟ بلکل دا د هغه ځواني ده چې یعنی انتها د ځوانۍ ده. خو دې نه چې واوړي، ځکه بیا دا خبره یاده کوي چې ځواني تقریبا د 40 او 45 پورې، او د دې نه بعد بیا هغه ته ځوان نه ویلی کېږي چې د 45 نه واوړي. دغه وخته پورې دا د ځوانۍ هغه انتها د ښه په زور شور کې سړی چې کله دغه ځای ته رسي او بیا په کته را رواني. نو ضرور وایي چې دا به څه کېږي؟ نو کېږي به دغه. خو د ټول نه مخکې سوال دا پکار دی چې الله مونږ جنت ته بوځي. دا اهم سوال دی چې الله مونږ جنت ته نه باسي که نه، نو نورې مسلې بیا څه دي؟ هغه اسانې دي، خو چې یو پر الله مونږ جنت ته دننه کړي. دا یو سوال کړی دی چې زما مور پلار زما نه راضي دي، ښه رانه راضي دي، نو آیا د هغوی د رضا دلیل به په دې باندې چې الله به زما نه راضي؟ الجواب، د مور پلار حق خو لوی حق ته دي که خو شک نشتی، لوی حق ته د مور پلار. او الله سبحانه وتعالی د مور پلار سره ښه او ښېګړه کول د خپل توحید سره یو ځای ذکر کړي وي، او د مور پلار شکر ادا کول د الله د خپل شکر ادا کولو سره یو ځای ذکر کړي دي. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. ګوره توحید مسله ده چې بندګي به یې کې یوازې د الله کېږي، او بیا پسې مسله بیان شو چې مور پلار سره به ښه کړي. قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. په دې کې الله د توحید نه بعد د خپل حق نه بعد د مور پلار حق ذکر کړی. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. بندگی به صرف د الله کې او د مور پلار سره به ښه کې. ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك. الله زما شکر به ادا کې او د مور پلار. او ډېر آیتونه یې نورم.
احادیث دی باب کې ډېر دي، لکه صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی، معروف حدیث دی د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه. ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته تپوس وکړو چې ای العمل احب الى الله، کوم عمل د الله ډېر خوښ دی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته وایي چې الصلاة على وقتها، مونځ په خپل وخت باندې کول دا د الله ډېر خوښ دی. وی ما ورته وایي چې ثم ای بیا وایي چې ثم بر الوالدین، د مور پلار سره ښه کول دا د الله ډېر خوښ دی. او حدیث د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما دی، امام ترمذي راوړی دی، رضا الرب فی رضا الوالد، د الله رضا د پلار په رضا کې ده. وسخط الرب، او د الله غضب او غصه د پلار په غضب او په غصه کې ده. معنی دا ده چې پلار د ناراضي نو الله به در ناراضي، چې پلار د ناراضي الله ناراضه دی. او دا واضحه ده. ولې؟ لکه اوس یو سړی دی د خپل پلار سره ښه کوي، نو دی چې د پلار سره ښه کوي دا دی د چا په حکم عمل کوي؟ د الله په حکم. الله ترې راضي شو که نه؟ او پلار خو ترې راضي شو په دې ځکه چې دی ورسره ښه کوي، خو چې کله د الله په حکم باندې عمل وکړو نو الله ترې هم راضي شو، نو پلار ترې هم راضي شو، الله ترې هم راضي شو. او چې او پلار د زوی نه ناراضه دی، مطلب دی چې زوی حق نه ادا کوي، نو خو د زوی د الله هم نه ده منلی، الله ترې هم ناراضه دی. دلته یو څو مسلو ته اشاره کومه ذهن کې مې راغلي. یو دا مسله چې کله پلار په ناحقه ناراضه وي نو دغې له به اعتبار نه وي، دغې له به اعتبار نه وي. دا نه وي چې سړی وایي چې یاره زه دلته هم د پلار رضا لټوم. لکه اوس یو پلار زوی ته وایي چې ګیره که دې ونه خریله نو زه دنه خفه یم، او دی چې یاره پیغمبر خو وایي چې د پلار په رضا کې الله رضا راشه دی راضي که نه، دې ټیم کې به الله راضي کوي، دې ټیم کې به الله راضي کوي، او د پلار او د مور به نه مني. لکه حدیث کې راځي چې لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق، د مخلوق اطاعت به نه کېږي د خالق په نافرمانۍ کې. بله مسله دلته دا یاده کوي چې یو سړی کوشش کوي د مور پلار د راضي کولو او حق ادا کوي او هغو نه راضي کېږي او ظلم او زیاتۍ کوي، نو په دې باندې الله دا کس نه رانیسي. لکه دې سوالات موږ خواله راغلي چې لکه ما ځان خاورې کو، خو یو نیم انسان داسې چې په هغه باندې په داسې شکل کې الله امتحان راولي چې یعنی بد اخلاقه مور پلار ول الله ورکي او بېدینه مور پلار ول الله ورکي او هغه نه راضي کېږي د ده نه، نو بیا په دې الله نه رانیسي. بله خبره دا فایده یاده کوي، لکه اوس دې حدیث کې دا چې رضا الرب فی رضا الوالد، د پلار تذکره شوې ده. آیا د مور مسله هم داسې ده؟ نو امام طبراني چې کوم روایت راوړی په کې ورسره دا دي رضا الرب فی رضا الوالدین وسخطه فی سخطهما، د الله رضا د مور پلار په رضا کېدو کې ده، او د الله غضب او ناراضه کېدل د مور پلار په ناراضه کېدلو کې دي. نو مور هم په دې کې دننه داخله ده، مور هم په دې کې دننه داخله ده. او ضرور وایي چې زما نه راضي دي مور پلار، نو زمونږ امید دی انشاءالله چې ډېر ورته وایو چې ستا نه به الله هم راضي، امید دی زمونږ دغه چې الله به ستا نه راضي، ځکه چې دې حدیثونو نه دا خبره واضحه ده. والله سبحانه وتعالی دې ټولو مؤمنانو ته توفیق ورکړي چې د خپل مور پلار خدمت وکړي او د هغوی د راضي کولو، او زمونږ نه چې کومې کوتاهیانې شوي د مور پلار په حق کې، نو الله دې د هغې موږ ته عفو وکړي، او د چا مور پلار چې دنیا کې نشتي نو رب العالمین دې هغوی له جنتونو کې اعلی مقام ورکړي، او الله سبحانه وتعالی ورسره د هغوی ملاقات په جنتونو کې وکړي. د ورو سوال کړی دی چې زمونږ په جومات کې د امام دپاره کمره جوړیږي، او دا کمره د جومات په آخرنۍ برخه کې جوړیږي شاته،
نو کم ټیکهدار چې ټیکه اخیستې ده د دې کمرې د جوړولو، ډېر خوندور سوال دی، کم ټیکهدار چې ټیکه اخیستې ده د کمرې د جوړولو، نو هغه د دې جومات چې کم خادمان دي څوک یې خدمت کوي او خیال یې ساتي، د هغوی سره ولاړو جومات کې دننه چې دا به دله موږ په دومره جوړه کړو، دې کې به دله سیخان په دومره ولګو، بلاکونه به په دومره ولګو. نو یو ورور راپاڅېد ورته ووایي چې دا ستاسو دا کار ناروا دی، ځکه چې تاسو جومات کې دننه بیع او شرا کوئ. نو بل ورته ووایي چې نه دې کې څه نشتي، ځکه چې دا مسله هم د دې جومات ته، مسله د څه ده؟ جومات ته د بهر خو نه ده. نو تاسو دې باره کې څه وایئ؟ تاسو څه وایئ؟ څنګه؟ یعنې دا حرام دي ځکه چې بیه ده. لکه اوس څوک وایي چې جومات دپاره ده، بیا هم بیه ده. الجواب، اول خو دا خبره یاد ساتل پکار ټولو ته، واضحه ده چې جومات کې بیع او شرا څه شی خرڅول اخیستل دا حرام دي. په صحیح حدیث کې راځي، امام ابو داود، امام نسائی، امام احمد راوړی دی، د عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جومات کې دننه د یو شي د خرڅولو او اخیستلو نه منع کړې ده. او حدیث د ابو هریره رضی الله عنه کې ورسره حدیث راځي، امام ترمذي راوړی دی، اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد، تاسو چې وینئ یو سړی جومات کې څه شی خرڅوي یا اخلي، نو دا خیري به ورته لازم کې، دا پیغمبر ویلي دي، ته به ورته څه وایې؟ لا اربح الله تجارتک، الله دې ستا په دې تجارت کې ګټه وانهچوي، دا به ورته وایې. او ځکه سلفو کې یو کس نه نقل دی چې کله په جومات کې یو دوه کسان یې ولیدو د یو بل سره د څه شي باره کې خبره کوله چې خرڅوي او اخلم او دقې شي، نو هغه ورته اواز وکړو یا هذا پلانیه، دا خو د آخرت بازار دی، فإن أردت البيع فاخرج إلى سوق الدنيا، که بیع کوئ نو د دنیا دی بازار ته وځئ، تاسو د آخرت په بازار کې ولاړ یې او د دنیا بیع کوئ. نو دا ډېره یعنې ایمانی خبره زړه ته کوزېږي چې جومات چې دی دا بازار د کوم ځای دی؟ بازار د آخرت دی. دلته خلک د الله سره بیع کوي، دلته خلک ثوابونه ګټي، دلته خلک اجرونه ګټي، الله راضي کوي. نو د دې دلایلو او د دې احادیثو په رڼا کې راجح هم دا ښکاري والعلم عند الله، که دا کار د جومات دپاره هم دی او د جومات د مصلحت دپاره دی، خو بیا هم ناروا دی. نو په کار دا دی چې د جومات ته خادمان یا مشران هغوی د دې ټیکهدار سره یا چاله چې دا کار وکړي د هغه سره اتفاق د جومات نه بهر وکړي. اگر که دې مسله کې څه نه څه اختلاف شتي، خو نه د دلایلو په رڼا کې دا قول مضبوط دی، والله اعلم. د یو ورور سوال کړی دی چې د هغه امام په باره کې تاسو څه وایئ او په هغه پسې د لمونځ کولو څه حکم دی چې اولنی رکعت لنډ کوي او دویم پسې بیا اوږد کوي؟ الجواب، سنت طریقه دا ده، سنت طریقه چې اولنی رکعت به د دویم نه اوږد وي او دویم به لنډ وي. په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث د ابو قتاده رضی الله عنه شتي، په هغې کې هغه هم دقه خبره کړې ده، یطول فی الاولى ویقصر فی الثانیه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د منځه طریقه بیانوي، نو هغه به اولنی رکعت اوږده او دویم به بیا لنډ کوو. لکه وکانه او مخکې به وي وکانه یطول فی الرکعة الاولى من صلاة الصبح ویقصر فی الثانیه. سهار مونځ چې به یې کوو اولنی رکعت به اوږد کړو، دویم به د هغې نه لږ لنډ و. امام بخاري په دې باندې باب هم تړلی، باب په دې مسله کې چې اولنی رکعت به اوږد وي او بیا په هغې کې لاندې حدیث د ابو قتاده رضی الله عنه دغه پکې راوړی دی. نو سنت طریقه دا ده چې اولنی رکعت به د دویم نه اوږد وي. نو ضرور و چې که یو امام یې نه کوي، که یو امام یې نه کوي نو هغه ته نصیحت پکار دی،
په ښایسته طریقې سره پوه کول یې پکار دي چې ستا دا کار چې دی دا خلاف سنت دی او ستا دا طریقه دا غوره نه ده او داسې پوه کول غواړي چې غوره طریقه هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده وخیر الهدي هدي محمد صلی الله علیه وسلم خو بیا موږ په اوله کې دا وایي چې اولنی اوږد کول او دویم لنډول دا څه دي سنت دي واجب یا شرط د مانځه دپاره نه دی بلکې اولا طریقه ده او اکمل طریقه ده او غوره طریقه ده نو که امام یې نه کوي نو ګناهګاریږي پې نه او په هغه پسې شاته مونځ کېږي والله اعلم د ورو سوال کړی دی چې موږ په امام پسې شاته ولاړو د ماښام په مانځه کې نو هغه چې کله دی درېم رکعت ته راپاڅېدو نو جهرن سوره فاتحه شروع کړه نو شاته مقتدیانو سبحان الله سبحان الله ویل شروع کړه او امام سجده د سهو دپاره ونه کړه سجده سهو ونه کړه نو دوه سواله دي یو د خلکو چې دا فتحه ورکړه او سبحان الله سبحان الله وی دا طریقه صحیح وه که نه وه او دویم د امام خو سجده ونه لګوله سجده سهو ونه کړه الجواب سنت طریقه دا ده سنت طریقه چې د ماښام او د ماسخوتن د دویم رکعت نه بعد چې کوم رکعتونه دي د ماښام هغه دریم او د ماسخوتن هغه دریم او څلورم په دې کې به قرت امام په خاموشۍ سره کوي یعنی سرن به کوي جهري به نه کوي دا سنت طریقه ده او که جهرن یې وکړه که دا تلاوت یې جهرن وکړو نو څه حرج پکې نشتی نقصان پکې نشتی خو صرف دومره ده چې سنت کار یې پرېښودو ولې ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي چې کله ناکله به هغه په دې سري رکعتونو کې هم یو نیم آیت تیزه و یو نیم آیت باندې به اواز تیز کو صحابه کرام ته به یې واورو نو دې نه ده ثابته شوه که یو سړی جهرن وکړي نو سنت طریقه ترې پاتې شوه بس غوره طریقه نو غوره امام دپاره دا دي چې دی په دغه رکعتونو کې جهرن قرت ونه کړي الا که چېرته یو نیم آیت په جهر سره کې هغه هېڅ خبره نه ده او که چېرته جهري تلاوت یې وکړو لکه څنګه چې دی امام په دریم رکعت کې وکړو او مقتدیانو وله فتحه ورکړه سبحان الله وي نو هم څه حرج پکې نشتی یعنې مطلب دا شو چې مقتدیانو وله فتحه ورکړه چې په دې سنت طریقه باندې عمل وکړه څه حرج پکې انشاءالله نشتی او په ده باندې سجده هم نه ده لازم ولې ځکه سنت طریقه ته پاتې شو نو په ده باندې سجده نه ده لازم ضرور وایي چې زمونږ امام بیا سجده ونه لګوله نو هېڅ خبره نه ده مونځ د هغه هم صحیح دی او مونځ تاسو هم صحیح دی والله اعلم ښه دا ورو سوال کړی دی چې زما ښځې یو څو ورځې مخکې د میلمنو دپاره چرګه حلاله کړه او کور کې څوک نارینه نه نو آیا دې چې دا کومه حلاله وکړه دا صحیح و او که نه الجواب دې باندې ما یو څو پیرې خبرې کړي هم دي چې دا مسله ښه واضحه ده د قرآن او د حدیث نه چې زنانه په خپل لاس چې کومه ذبیحه وکړي څاروی حلال کړي نو دغه بالکل حلال دی خوراک یې روا دی ځکه چې قرآن کې الله څه وایي الا ما ذکیتم مګر هغه چې تاسو یې حلال کوي نو دا خطاب خو سړو او ښځو دواړو ته دی بل حدیث کې راځي په صحیح بخاري کې د روایت ښه واضح دلیل دی د کعب بن مالک رضی الله عنه سره چې کومه وینځه وه هغې چې کله یو ګډه حلاله کړه نو هغه راغی کعب بن مالک راغی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې ورته پوښتنه وکړو یا رسول الله دې داسې کار کړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل کلوها خورئ نور دلایل هم په دې باندې ډېر دي خو په دې به اکتفا وکړو دا خبره واضحه ده بعض علماو صرف دا خبره کړې ده وی چې نارینه حلال کې غوره ده چې نارینه حلال کې څه ده غوره ولې که تاسو ته پوښتنه ولې
که داسې لږ تعدیل به کې وکړي د څاروي ته به تکلیف نه وي نو بیا به ښه وي. یعنې که کومو علماو چې دا وایي چې نارینه حلاله وکړي دا ډېره غوره ده، هغه هم دا نه وایي چې یعنې د زنانه هغه نه کېږي. وجه وي دا دی چې سړی زورور دی، تکړه دی، نو دی دا څاروی زر زر حلالوي نو څاروي ته به تکلیف نه رسي. او زنانه وایي څه ده کمزوري ده نو کېدای شي دا چاړه ورو ورو راکاږي او زړی پرې مسوځي او یو شی او بل شی، نو څاروي ته به تکلیف میلاویږي. داسې د بعضو علماو خبره ده. نور موږ جواب مو دقې دی چې زنانه حلاله وکړي او څاروی په خپل لاس ذبحه کړي او حلالې کړي نو دا بلکل حلال دی، اگر که دا زنانه د حیض په بیمارۍ کې وي، اگر که دا زنانه د حیض په بیمارۍ کې وي، ځکه چې دې کې شریعت څه منع نه ده کړې. نو چې منع یې نه ده کړې نو بیا موږ څنګه یو حلال شی د ځان نه حراموو. والله اعلم. ښه دا یې ورور سوال کړی دی، وی دا بعض امامان ډېر ښکلی سوال یې کړی، وي دا بعض امامان چې کله د اخرنۍ سجدې نه راپاسي تشهد ته التحیات ته اخرنۍ سجده چې کوم نو دا الله اکبر چې وي لږې راوږد کړي الله اکبر، نو زما دې ته ذهن لاړ چې آیا دې ټیم کې پیغمبر به هم د اواز داسې اوږده که نه دا د امامان د ځان نه کوي. نو جواب د دې مسلې دا دی چې دا خبره صحیح ده، بعض امامان دا کار کوي او دا موږ دې دپاره کوو چې شاته خلک پوه شي چې اوس امام یعنې اخرنۍ قاعده باندې کوي او داسې کوي، دا صحیح خبره ده. لکه عام چې کله دی د یو رکن نه بل رکن ته ځي او تکبیرات وایي الله اکبر الله اکبر او چې اخره کښېني الله اکبر، د اخره کې ولې راښ کوو؟ وایي دا موږ دې دپاره اخره کې راښ کوو چې شاته خلکو ته پته ولګي چې نور مونځ ختم شو، بس د اخرنۍ تشهد دی او یا تحیات دی. په دې باندې خو موږ ته څه دلیل نه دی معلوم او نه څه اصل شتي، او که چاته څه دلیل معلومي او پیدا یې کړو چې پیغمبر به په دغه ځای کې د تکبیر لږ راښکودو چې شاته خلکو ته پته ولګي، نو بیا دې موږ ته هم بیان کړي. خو لا د اوسه پورې نه موږ دا خبره چې تاسې یو عالم نه اورېدلې ده، نه په یو کتاب کې لیدلې ده، په یو ځای کې هم نشتي. نو دا د بعضو امامانو خپل اجتهاد دی او اجتهاد یې څه دی کمزوری دی، اجتهادي کمزوری دی. خو دا ډېر د ورور ډېر ښکلي نقطې ته سوچ تللی دی. ګورې چې د امامان اخرنۍ قاعده باندې کښېني نو الله اکبر، نو وایي چې دا به پیغمبر داسې کړي که نه دا دوی طرف نه داسې ده، پیغمبر نه دی ثابت. والله اعلم. دا یو خور سوال کړی دی چې آیا زنانه که د سرو زرو یا د سپینو زرو ګوتې استعمالي، د دې نه علاوه یعنې د دې نورو کاڼو ده او داسې قسمه نورې ګوتې استعمالولی شي او که نه زنانه؟ نو جواب دا دی او دې کې څه حرج نشته. زنانه د سرو زرو ګوتې که په ګوته کوي، که د سپینو زرو، که د الماسو، که د قیمتي کاڼو، د زمرودو، یاقوت او عقیق، چې هر شي نو زنانې په ګوته کولی شي. ولې؟ اصل اباحت دی، اصل په دې کې څه دی اباحت دی. چې څوک یې منع کوي هغه به دلیل پیش کوي، څوک یې چې منع کوي چې نه دا نشتي نو دلیل به بیا هغه پیش کوي. دا ورو سوال کړی دی چې کله یو کس جومات ته ننوځي او امام په سجده باندې نو دی به د ده سره په سجده کې شریک کېږي که نه انتظار به کوي چې د امام راپاسي بل رکات ته؟ دا ډېر ښکلی سوال دی، ډېر مزېدار سوال دی. او داسې ډېر خلک موږ لیدلي چې جومات ته راشي چې کله امام په تشهد ناسي یا امام په سجده کې نو دی به ولاړي، وایي زه انتظار کوم چې دی څه شي راپاسي. جواب د دې مسلې دا دی چې کله یو سړی جومات ته راننوتو امام چې په هر حال کې دی به شریک کېږي، هر حال مې ووایي، که قیام کې دی، که رکوع کې دی، که سجده کې دی، که دو سجدو په منځ کې دی، چې هر ځای کې دی. حدیث ته ابو هریره رضی الله عنه امام ابو داود راوړی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم اذا جئتم الى الصلاه، کله چې تاسو مانځه ته راشئ ونحن سجود فاسجدوا، موږ په سجده کې نو تاسو هم سجدې لګوئ. ها ولا تعدوها شیئا، خو دغه بیا
دغه رکات بیا شمارئ مه، یعنې کوم ځای کې چې تاسو موږ په سجده کې راګیر کوئ نو دغه رکات به شمارئ نه. ولې؟ ځکه چې ومن ادرک الرکعه فقد ادرک الصلاه. رکات په څه سره راګیرېږي؟ په رکوع سره راګیرېږي. نو که چا سجده راګیره کړه نو رکات یې نه یې راګیر کړی. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي او دغه شاهد دی د حدیث کې، موږ دې دپاره د حدیث بیان کړو. پیغمبر وایي چې تاسو راشئ او موږ په سجده یو نو څه کوئ؟ سجده لګوئ. دې کې یو ډېر واضح حدیث دی د معاذ بن جبل رضی الله عنه، امام ترمذي راوړی. اذا اتى احدكم الصلاه، تاسو کې چې څوک منزل راشي، والامام على حال، او امام د منزل په حالاتو کې په یو حال کې، فليصنع كما يصنع الامام، نو هغه څه دې وکړي څه چې امام کوي. دا واضح روایت دی او دا سنت طریقه ده. دا بعض انتظار کې نو یو خو ګوره دوی د دې دلایلو مخالفت وکړو، دویم د څومره لوی خیر نه محرومه شو. یعنې که ته د امام سره سجده ولګې نو دې کې شر دی که خیر دی؟ خیر دی پکې. یو دعا به زیاته وغواړي، تسبیح به ووایې، الله به دل اجر ډېر درکړي. نو دغه ودرېدونه ښه ده نه چې ته سجده ولګې او کښېنې څه ذکر ووایې. والله اعلم. ښه دی ورو سوال کړی دی چې په دې خبره باندې ما پوه که چې په منځه کې د زنانه د ناستې صحیح طریقه څه ده؟ که نه نارینه او زنانه به یو شان طریقې څنګه چې نارینه په منځه کې کینی دغه شان به زنانه وي. الجواب، مختصر جواب یې دا واره، د سړي مونځ د نارینه په منځه کې فرق بالکل نشتی، نه په سجده کې، نه په کېناستو کې، نه په قیام کې، په هېڅ ځای کې فرق نشتی. که یو سړی دا وایي چې ولې د اذان مسلې شوې، ولې د پردې مسله شوه، ولې د صفونو مسله شوه، دا بارایي مسایل دي. لکه ما یو ملا لیدلی د بدعتیانو کې، نو په دې مسله یې رد کو. وی دوی وایي چې جی د زنانه او د نارینه په منځ کې فرق نشته، نو ستا نیا ولې جومات ته نه راځي چې د سړو په منځ کې ودرېږي؟ د بدو الفاظو ته وګوره او بیا دې مسلې ته وګوره. مونږ وایو چې منځه ته ورننوتې نو دننه د منځه چې کوم کیفیت دی په هغې کې فرق نشتی. د تکبیر تحریمې نه واله او د سلام ګرځولو پورې دا خبره مونږ علی یقین کوو. دې باندې دلیل دی حدیث کې دا راځي. امام بخاري وایي، پیغمبر امام بخاري دا روایت راوړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي صلوا کما رأیتموني اصلي. داسې مونځ کوئ لکه څنګه چې تاسو زه په منځه لیدلی یم. او دا خطاب صرف سړو ته دی؟ ټولو ته دی. که چېرته د زنانو دپاره ځان له مسله وی نو بیا پیغمبر ویلی وی چې ګورې سړو تاسو ته وایم، زنانه نه. شیخ البانی رحمه الله کتاب چې دی صفت صلاة النبی صلی الله علیه وسلم، دا کتاب په آخره کې شیخ دا خبره ذکر کړې ده. وایي دا څومره مسلې چې تېرې شوې او دا څومره خبرې مونږ ذکر کړې، څومره مسلې، یستوي فیه الرجال والنساء، په دې کې وایي سړي او ښځې څه دي؟ برابر دي. او په حدیثونو کې داسې څه نشتي چې ښځې د ښځو طریقه جدا کوي. ها کوم روایت چې پیش کوي دغه خلک کوم چې وایي چې نه زنانه چې کینی هغه به په دې طریقې سره کینی او چې سجده لګوي نو سینه به ځمکې سره لګوي او چې رکوع لګوي ډېره چې رکوع کوي ډېره به ټیټېږي، نو دا قسمه خبرې کوي. د دې لپاره چې دوی کوم روایت ذکر کوي هغه ټول کمزوري دي، کوم روایتو کې چې فرق راغلی دی. او دا روایت هم امام بخاري راوړی دی، یا امام بخاري دا خبره کړې ده. وی کانت ام الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل. وی ام الدرداء رضی الله عنها چې منځه کې به کېناسته نو داسې به کېناسته لکه څنګه چې سړي کیني. وکانت فقیهه او ډېره پوهه زنانه وه. څه وه؟ ډېره پوهه وه. مطلب دی چې دا خبره چې هغې دا کار چې هغې کوو نو ورته پته وه. نو دې نه دا واضحه شوه چې د زنانه او د نارینه په منځ کې فرق نشتی. والله اعلم. په دې باندې به اکتفا وکړو، باقي سوالونه ډېر پاتې شو، دا به انشاءالله روان درس ته پرېږدو. الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې، او الله سبحانه وتعالی دې موږ ټولو ته علم نافع نصیب کړي. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين.